زده کوونکي وایي طالبان د ښوونځي پرانیستلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په کابل کې د زرغونې عالي لیسې له شپږم د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې راپور کې نوم واخیستل شي. وایي چې طالبان باید په خپلو کړنو عمل وکړي او د ژمنو د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. هغې ویلي که چیرې موږ له تعلیمه محرومیږو نو یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه به هم له تعلیمه محروم وي. له دوی غوښتنه کوم چې زموږ د زده کړو لپاره د ځانګړی پام وکړي. سیمه رمزي هم د 12م ټولګي زده کوونکي د کابل ښار اوسیدونکي ده. د ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو زموږ د ښوونځیو په اړه کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم چې دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی په دې اړه ډېرې ژمنې وکړې خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.